أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا خو چې طلاق ورکړو چې عده یې نږدې شوه وتلې لا نه وه نو که زړه دې و بېرته رجوع ورته وکړه د ضرر دپاره نه. خو دا دوم که طلاق مو ورکړو عده پوره شوه لاړه پردی شوه اوس پس د عدې نه بیا و سړی د دغې ښځې سره نکاح کوي قریبا یې ودې چې اوس یې دواري نه درکوو ولې درکړې مو ورته طلاق کړه بیا دې رجوع نه ورته کړه عده یې تېره شوه اوس یې بیا غواړې. اصل شان نزول په باب کې راځي حضرت معقل بن یسار رضی الله تعالی عنه یو صحابي و د ده خور چاچا ته یې ورکړې وه یوه طلاقه کړه بیا یې عده تېره شوه رجوع یې نه ورته وکړه د عدې نه بعد بېرته سره پښیمانه شوه ښځه د هغه یې زړه و چې دغه اول مېړه بېرته وکړي د سړي بېرته دغه خپلې ښځې ته زړه و. نو افضله طریقه د نکاح دا ده چې د ورونو یا د پلار یا د قریب په واسطه وي. اگر که ښځه په خپل عبارت نکاح کړی شي د یو چا سره چې شهیدان په منځ کې موجود دي خو لکه موږ تاسې دا د عزت طریقه هغه چې ښځه په خپل سر نکاح کوي وایي دا د بې شرمۍ او د بې عزتۍ علامه ده ځکه قریبان بیا په خفه کېږي. نو پلار ته یې ووایه چې که تا د لور ماته راکړي یا یې ورور ته ووایي چې که خور ماته راکړي نو هغه یې ده اوړي چې خور یې طلاقه کړې وه ده ته وویلې لکه بل چا هم ورته ده ته یغه خپل اوجې مې ویلې چې که ما ته بېرته دغه تا خور په نکاح راکړي ده ورته ویلې والله که یې دا ما یې تا عزت کړی و خپله خور مې در کړې وه د تا فراش مې ګرځولې وه بیا دې طلاقه کړه بیا موقع د رجوع مو درته عده کې دې بیا رجوع ونه کړه دومره ظلم دې اوس یې بیا غواړې وراکېده. اوس د ښځې هم زړه و ده ته د ده هم زړه و خو ده قسم وکړ الله آیتونه نازل کړي چې که ښځه یې طلاق کړه عده پوره شوه که عده نه وه پوره خو رجوع ورته کړی شي که عده پوره شوه چې دوی دواړه بېرته سره جوړ دي نکاح کوي نو دا ښځې مه منې کوئ د خپلې هغه پخوانۍ مېړو نه دغې تاسو لپاره خیر ده خیر دا پاکه لار ده. ولې که هغه خپل مېړه ته یې نه ورکوي اوس دوه صورته دي یو صورت دا دی چې بیخي زیاتې نه ودوم یو حق و یو مېړه یې راباندې پور وایي په پښتانه کې وایي یو مېړه یې راباندې پور و هغه مې ورته کړی و چې دې ښه ژوند نه کړه طلاق یې کړه نو ذاتې بل نه کړه چې بل نه کړه په ټول عمر باندې نه ورکوي دا ښځه به اخر زنا ته مجبوره کېږي که نه نو ورکول ښه شوه که کور کې کېنول ښه شوه. د چا د نکاح اختیار چې د تا په لاس کې وي چې ته یې نه ورکوې هغه ښځه چې هر اسناکي ته په ګناه کې ورسره شریک هغه ځوان چې د نکاح اختیار د تا په لاس کې وس رسېږي چې ځوان ته واده وکړي چې نه یې ورته کړي په هر اسناکي په ګناه کې ته ورسره شریک دوم صورت دا ده چې ورکوي خو یې خو اول مېړه ته یې نه ورکوي بل ته دغه ځای کې نه ورکوو بل ته یې ورکوو اوس بل مېړه ته د دغې ښځې زړه نه ده تا په زور ورکړه دې په ناراضګي هلته دغه نقصان جوړېږي چې هغه به دغه مېړه سره ژوند خرابېږي بېرته به بیا طلاق ته مجبوره کېږي که نه نو دا ښه ده چې دواري دي بیا خور طلاقه کېږي او که نه چې اول مېړه ته ورکړي نو الله وي وایذا طلقتم النساء کله چې تاسې طلاق کړې ښځې فبلغن اجلهن بیا ورسېدې هغه مقررې نیټې خپلې ته یعنې عده یې پوره شوه فلا تعضلوهن بیا مه منې کوئ دغه ښځې ان ينکحن ازواجهن چې دوی نکاح وکړي د هغه خپلو پخوانیو مېړو سره واذا تراضوا بینهم چې اول مېړه او دغه ښځه سره راضي وو په خپل مابین کې بالمعروف په معروفه طریقه د دستور موافق نکاح داسې نه چې بېرته په زنا سره لګیا وو ذلک دغه حکم چې ما یې منې کوئ یوعظ به پند ورکول کېږي په دې باندې من هغه چا ته کانه چې وي منکم د تاسې نه یؤمنو بالله چې ایمان لري په الله تعالی والیوم الاخر په ورځ د آخرت ذالکم دا چې ما یې منې کوئ دا خبره ازکا ډېره غوره د لکم تاسې لره و اطهرو ډېره پاکیزه ده ولې چې نه اول مېړه ته یې نه کې ور که بیخي نه وه دا یم ښځه به په زنا لګیا کېږي که بل مېړه ته بې اختیاره د دې ورکوي کور ژوند به یې سره خرابېږي والله یعلم وانتم لا تعلمون خدای پاک عالم ده خو تاسې علم نه لرئ الله عالم ده په مصلحتو خبر ده نو چې دواړه سره راضي شو بېرته ما یې منې کوئ نکاح دې سره وکړي خو تاسې علم په دې باندې نه لرئ. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات ميندې يرضعن أولادهن تایب ورکوي خپلو اولادو ته حولین کاملین 2 کاله پوره. لمن اراد ان يتم الرضاعه فدا حکم هغه چاته ده چې اراده یې د دې وه چې خپل اولاد ته پوره تای ورکړي. دا د دې موده څومره ده او دا واجب ده دومره وخت تای ورکول او که روا. د دې په موده کې اختلاف ده. د صاحبینو مسلک د موږ په مذهب کې دی نه او د نور ائمو مسلک دا ده چې د دې د ریودلو موده 2 کاله ده. د حضرت سیدنا امام صاحب نه قول دا ده چې 2.5 کاله ده. وحمله وفصاله 30 شهرا. یغه آیت مبارک په تقاضا خو 2 شی دي. یو تای ورکول دي، یو د رضاعت حکم د چې سره تای سره وروي خور ورور کېږي. د دې ورکولو په باب فتوا په قول د صاحبینو د 2 کلونو زیات تای ورکول ناروا ده. ښځه به تر 2 کلو زیات اولاد ذاتي تای نه ورکوي. د انسان په جز منفعت اخیستل د ضرورت په خاطر روا ده. 2 کلونه بعد ذاتي ضرورت نشته چې د مور تای وروي، ځکه په مړۍ ګزاره کېږي، هغه په خپل خوراک راځي، نو د انسان په اعضاء او منفعت ورته ممتنع ده. خو د رضاعت په موده کې چې سړی د کومې ښځې تای وروي، د هغې ښځې زوی بلل کېږي، د هغې ښځې لور د ده خور بلل کېږي. دلته احتیاط په دې کې ده چې د امام صاحب نه 2.5 کاله راغلی، تر 2.5 کاله یې که تای سره ریودلی و نو بیا د نکاح نه سره کوي. خو دا حکم چې دا 2 کاله تای ورکول دي واجبي ده که نه؟ نه واجبي نه ده. دا یې موده ده، ځکه وروسته را روان ده. که چیرې اراده وکړه پلار او مور د جدا کولو چې دا بچی جدا کړي د دې نه مخکې تر 2 کالو، خو د دواړو مشوره ده او دغسې د نن سبا په اصطلاح د ډاکټر سره ډاکټرې سره مشوره یا د زیرای سره چې دغه کنکی ماشوم ده د مور شودي خدا به دې په لګېږي، که څه وجه دا کمزورې چې جدا کړي څنګه وي، هغه مشوره دا وکړي چې جدا یې کړي نو وختي یې جدا کولی شي. اخري حق تر 2 کالو ده. خدا واجب نه ده چې خامخا اولاد ته 2 کاله پورې تای ورکوي. روا ده تر دغه وخته. که مخکې نه مخکې بیلو جدا کولی شي د مصلحت په بنیاد باندې. ډېرې میندې مریضې وي، شردو کې تاوان وي، د بچي دپاره ضرر وي، نو خلک 6 میاشتې بعد هم جدا کوي، کال بعد هم جدا کوي، پروا نشته په هغه باندې. نو میندې به تای ورکوي خپلو بچیانو ته 2 کاله چې تا پوره اراده وه چې پوره تای ورکړي. د دغه نه زیات حرام ده، بیا د 2 کالو نه زیات تای ورکول ناروا دی. خو دا 2 کاله چې د کومه ښځه دغه تا بچي ته تای ورکوي، د دغه ښځې نفقه، د دغه ښځې جامه په دغه پلار د دغه اکنکي ده. خو ښځه اوس 2 حاله لري. یو دا ده چې تا خپله ښځه ده ته تای ورکوي، په نکاح کې دا طلاقه کړې ده نه ده، هغه به جامه او کالی د نکاح د وجې نه ورکوي. د ښځې نفقه په چا ده؟ جامه یې په چا ده؟ په مېړه. هغه به هسې ورکوي. خو که داسې و چې سړي ښځه طلاقه کړه، عده یې تېره شوه، باینه شوه، اوس پردی شوه، پردی ښځه باندې ته حق لري چې تا زوی ته تای ورکړي؟ نو دغه ښځه چې تا زوی ته، اوس زوی خو د پلار بلل کېږي، چې تای ورکوي د دغه ښځې کالي، د دغه ښځې نفقه، دا 2 کاله پورې چې تا بچي ته تای ورکوي، اوس خو پردی شوه دا ښځه، هغه په دغه هلک په پلار باندې. که د هلک پلار مړ شو وعلى الوارث مثل ذلک، په وارث باندې هم دغه شان ده چې د هغه ښځې کالی، د هغې ښځې نفقه په وارث ده. وارث د چا؟ په دې کې ډېر اقوال دي. یو دا چې وارث د پلار، نفقه یې په پلار وه،
د دغه هلک په پلار و نفقه چې دا ښځې ته به یې ورکوله. اوس چې پلار مړ شو د دغه پلار نه چې څوک میراث وړي، مثلا مور د هلک ده د مېړه نه میراث وړي که نه وړي، چې نور قریبان ونه لري د دغه هلک د نفقې خرچه دا اوس په چا باندې ده؟ په دا مور باندې ده. یا د دغه پلار چې د دغه هلک ته چې مړ شو د هغه مشران زمن تر دغه تېرېدونکي نه مخکې نور هم شته، یا یې د هغه پلار شته چې د هلک نیکه ده خو وارث ته میراث وړي، دا نفقه یې پرې. دوم قول دا د وعلى الوارث په وارث د دغه هلک باندې پلار چې مړ شو دنیا هلک ته پاتې شوه، چې سبا دغه هلک مړ شي د دغه هلک میراث به هم یو چا ته پاتې کېږي که نه؟ خو د دغه هلک ورور ده یا خور ده وروسته چې څوک میراث د ده نه وړي نو د اوس وخت نفقه یې د د مور چې هغه ته تی ورکوي د دغه هلک په وارث ده چې د هلک نه بیا څوک که هلک مړ شي د ده نه چې څوک میراث وړي هغه هلک ته چې کومه ښځه تی ورکوي د هغه نفقه او جامه به په دغه میراثخور باندې وي. وعلى المولود له په هغه چا باندې چې دا هلک زېږول شوی دی د ده دپاره چې پلار ده رزقهن رزق د دغه ښځو ده وکسوتهن جامه د دغه ښځو ده بالمعروف په شرعي طریقه باندې درمیانه حال. لا تکلف نفس الا وسعها، نه مکلف کېږي هېڅ نفس مګر په خپل طاقت. داسې نه ده چې ښځه د خانانو ډوډۍ غواړي، د هغه سړي چې څومره وس پوره ده درمیانه حاله هسې نفقه به ورکوي. لا تضار والدة، ضرر نه رسول کېږي مور ته بې ولدها په سبب د ولد دی، ولا مولود له، او نه ضرر ورکول کېږي پلار ته بې ولده په سبب د ولد ده. څه معنی؟ کله سړي ښځه طلاق کړه، د طلاق نه بعد دا ښځه دغه بچي ته تی ورکوي، خو سړی ورته زه اوس راته په تا چې ته مې یو وارې طلاق کړې په تا تی نه ورکوم، زه بله ښځه ورته په مزدوري نیسم چې هغه ته یې ورکړي. نن سبا خو کوډل دي، پخوا به ښځې پر ځعت باندې نیول کېدې. اوس ښځه دغه هلک مینه هم د دغه خپلې مور سره اخیستې ده، شناخت هم پیدا شوی ده. دغه مور نه چې د هلک جدا کوي او مور غریبه زیاته نفقه هم نه غواړي تر بلې ښځې، جامه هم زیاته نه غواړي، دومره اجرت غواړي یا تر هغه نه هم کم غواړي چې بلې ښځې ته د میاشتې 2000 ورکوي ما ته 1000 روپۍ راکوه خو دغه هلک ته زه تی ورکوم، نو نه به ضرر به مور ته نه ورکوي، مور نه به د خپل بچی نه جدا کوي. دا د طلاق نه بعد کې خبره. او پلار ته به هم ضرر نه ورکول کېږي. سړي ښځه طلاق کړه، ښځه روغه ده تی ورکوی شي، نورې ښځې په میاشت کې 1000 روپۍ غواړي، دا خبر شو چې یو وارې د زه طلاق کړم، اوس بله ښځه دلته نه پیدا کېږي چې دغه هلک ته تی ورکړي. اوس سړی ور مجبوره شو دې ته ویې چې دغه زوی ته د تی ورکوه زه به تا ته 1000 روپۍ تنخوا درکوم، دا ورته نه زه 15000 غواړم. پلار ته به ضرر نه ورکوي. دوم د نکاح په صورت کې ده، د سړي اولاد پیدا شو، ښځه یې طلاقه نه ده خو دا ښځه غریبه مریضه ده، د دغه هلک شودې نشته چې دی یې ورکړي، پلار یې نشي مجبورولی چې خامخا که ته مرې که ته هر څرنګه کېږي د ما د اولاد خدمت به ته خامخا کوې تی به ته ورکړې، نه ضرر به نه ورکړې. مرجعه دې ورته پیدا کړي بلې ښځې ته چې ښځې اولاد هم دا شفقت هم لري چې دا ته یې نه ورکړي خو مجبوره ده نشته ورسره چې شودې نه لري، نو بیا به ته دې ته ضرر نه ورسوي. وعلى الوارث شته په وارث د پلار باندې مثل ذلک په شان د هغه نفقې چې په پلار باندې وه. فإن ارادا که دغه پلار او مور وغواړي اراده وکړي فصالا د جدایي د دغه هلک د تین نه مخکې تر 2 کلو وعن تراض منهما سره له رضا د دواړه مور پلار په خوشحاله وي چې مخکې د جدا شي، وتشاور سره له مشورې چې د یو زیرای سره مشوره هم وکړي، فلا جناح علیهما بیا پروا نشته په دغه مور پلار باندې چې دغه هلک جدا کړي، دا بیا ظلم نه بلل کېږي چې دا کنکونې کې جدا کړه. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم که تاسو قصد وکړئ چې دایه ونیسئ بله ښځه د خپل اولاد لپاره چې بلې ښځې ته تنخوا مقرره کړي، خپل زوی ته په پردۍ ښځې تی ورکوئ، په دغه هم څه ګناه نشته. فلا جناح علیکم، خو اذا سلمتم کله چې تاسو وسپارئ هغه بلې ښځې ته ما آتیتم هغه څه چې تاسو اراده دې ورکړې کړې ده بالمعروف په معروفه طریقه، چې هغې ته مې ویلې دي چې ما زوی ته تی ورکوه زه به د میاشتې 2000 روپۍ درکوم، چې ورکوې ظلم نه ورسره کوي بیا پروا نشته پردۍ ښځه هم تی ورکوی شي.
واتقوا الله دې الله نه وویریږئ واعلموا پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر چې بېشکه الله تعالی په عمل چې تاسې کوئ لیدونکی ده والذین یتوفون منکم هغه سړي جمله شي د تاسې د جملې نه ویذرون ازواجا او پرېږدي ښځې د ښځې خاوند مړ شو ښځه پاتې شوه یتربصن بانفسهن دغه ښځې به انتظار کوي په خپلو ځانو سره د بل مېړه د نکاح کولو نه 4 اشهر و 10 څلور میاشتې او 10 ورځې دا هلته که حامله نه وه که مېړه مړ شو د دې په خېټه کې اولاد ده که مېړه یا د غسل په ځای چې اولاد پیدا شو د عیده خلاصه شوه او که 9 میاشتې 10 میاشتې بعد پیدا شو تر هغه وخته د عیدې نه وځي چې تر څو اولاد نه پیدا فاذا بلغنا اجلهن کله چې ورسېږي دغه ښځې هغه خپلې نېټې ته مېړه مړ شو 4 میاشتې او 10 ورځې به دغه ښځه بل مېړه نه کړي زینت و ښایست به هم نه کړي خو 4 میاشتې او 10 ورځې پوره شوې بیا فلا جناح علیکم نشته پروا په تاسې باندې ای خپلوانو فیما فعلن فی انفسهن په هغه کار کې چې کوي دا ښځې د خپل ځان په باب کې بالمعروف په شرعي طریقه 4 میاشتې او 10 ورځې دې ځان نه شوی ښایسته کولی اوس عیده تېره شوه 4 میاشتې او 10 ورځو نه بعد ښځې ښایسته کالي واغوسته سترګې یې تورې کړې خوشبويي یې وویله ځان یې ښایسته کړ پروا نشته ولې خو روا ده خو بالمعروف ته کوي ویلې دغه بیا اشاره ده دې ته ښځه 4 میاشتې او 10 ورځې په عیده کې وه 4 میاشتې او 10 ورځې نه بعد ځکه په کلیو ګرځي بازارونو ته منډې وهي د پردیو خلکو سره غلط تعلقات ساتي هلته خو بیا نه پرېږدي ځکه امر بالمعروف و نهی عن المنکر خو فرض ده چې تا په اختیار کې ده دغه کونډه او په خپل سر نکاح نشي کولی خو زناوې کوي ته مې پرېږدې چې 4 میاشتې او 10 ورځې تېرې دي نو ذاتي امام مسؤلیت لا ختم شو نه وایي دا بالمعروف قید یې دغه ویلی دوی په خپل ځان کې یو تصرف کوي خو په جایزه طریقه یې کوي یعنې چا سره د نکاح کولو اراده غواړي یا زینت کول غواړي بیا پروا په داسې نشته والله بما تعملون خبیر الله تعالی په هغه شیانو چې تاسې کوئ ښه خبردار اوس دغه ښځه چې مېړه یې مړ شو 4 میاشتې او 10 ورځې کې دا د بل مېړه سره نکاح نشي کړی خو که د بل چا اوس ورته سودا ده دغه ګونډې ته چې ده د سره به بیا زه نکاح کړم دغه به په دغه 4 میاشتې کې 10 ورځې کې نه نکاح کوي ورسره نه به وعده د نکاح ورسره کوي دا به هم نه سره کوي او تعریضي الفاظ ورته ویلی شي چې دې ته تنبیه ورکړي چې یعنې د ما اراده شته درته د حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه لور ده کلمسی ده دا کونډه شوه د حضرت علي صاحب لمسی ابو جعفر د دې عیدې په شپو کې دې ته راغی دې ته ویایي ما خپل خو درته معلومه ده چې زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړوسی یم ما د نکاح حال درته معلوم ده حضرت علي کرم الله وجهه چې په اسلام کې څومره تقدم لري رسول الله ته څومره نږدې و دا خو درته معلوم ده دې ورته ویل څه کوې نکاح راسره کوې په دغه شپو کې خو نکاح ناروا ده دوی له څه نکاح خو مې نه دي درته ویلي هسې ځان مې درپېژنده دا اوس دې ته تنبیه ورکول چې یعنې ما تا ته اراده شته شوق مې کېږي دا پروا نه لري یا ښځې ته د تسلي دپاره د دې عیدې په شپو کې چې دا 4 میاشتې او 10 ورځې ده چې دا غریبه غمجنه شوه مېړه یې مړ شو د دې په خیال کې دا راځي چې یعنې اوس بل څوک په خدام ما وکړي که په منه کې وه تا زړه ده چې دې سره نکاح وکړي تعریضي الفاظ داسې ورته ووایي دې ته یاره تا غوندې ښځې هر څوک نشي پیدا کولی ته نه پاتې کېږي تا طلبګار ډېر دي داسې الفاظ ورته ویلی شي چې خپل ځان هم ور ارادې ته اشاره وي چې زه دې هم کوم بل ته نه پاتې کېږي دې ته هم تسلي وي چې دا پریشانه نه وي چې اوس مېړه مړ شو بیا به د ما د ټول ژوند ګزاره د چا سره یې څرنګه به وي ګوره پرون موږ وویله چې مېړه د ښځې دپاره د کالیو مثال لري دا یې موږ بعضې خلک یاره دا یوه خور هم د نه واده و سر په سپینه و بیا تر یو وخته پورې خو چې پلار ژوندی یا مور ژوندی د دغه خور غریبې ګزاره په هغه کور کې وي چې پلار او مور یې مړه شوه او دغه خور د بل د واده نه هم ووته
بیا یې د ښځه ګزاره نه ورسره کوي هغه سپین سرې په سپین سر باندې ذاتې حیرانې ژوند دې برباد وي نو ځکه ښځه پریشانه کېږي په دې خبره باندې چې اوس زه کونډه شوم چې خدا بیا به زه مېړه پیدا کړم که نه نو دې به وایي تسلیم وي او ورسره تعریضاً خبره نور نه به عین نکاح ورسره تړي په دغو شپو کې نه به پټه وعده سره کوي ازما خو به خود نه کوي خو خود ناروا ده خو پټه وعده به هم نه سره کوي چې ګوره چاته ویایمه چې څلور میاشتې 11 ورځې دې تېرې شوې نو زه دې کم دا ورته وایي چې صحیح ده دا وعده به هم نه سره کوي صرف تعریضي الفاظ ویلی شي ولا جناح علیکم نشته څه ګناه په تاسو باندې فیما عرضتم به په هغه کار چې اشاره کوئ تاسو په هغه باندې چې هغه عبارت من خطبة النساء د غوښتلو د ښځو نه که تعریضي الفاظ ورته هم ګناه نشته او اقننتم فی انفسکم بیا یې په زړه کې پټه دا اراده وساتم چې یاره دا ښځه عده چې تېره شي بیا به زه نکاح ورسره کوم په دغه کې هم څه ګناه نشته ولعلم الله ته معلومه ده انکم چې بېشکه تاسې ستذکرونهن زر د وریاده به یې کوي اخر به ور وویایې خو ولكن لا تواعدوهن سرا وعدې مه ورسره کوي د دې سره په پټه باندې الا ان تقولوا قولا معروفا که دغه جائز الفاظ وي د تعریضي الفاظ پروا نشته ولا تعزموا عقدة النکاح قصد مه کوئ د تړلو د نکاح حتی یبلغ الکتاب اجله تر څو پورې چې ورسېږي کتاب هغه خپلې نیټې ته چې 4 میاشتې 11 ورځې دي واعلموا پوه شئ ان الله یعلم ما فی انفسکم الله عالم ده په هغه څه چې د تاسو په زړونو کې دي فاحذروه د الله نه وویرېږئ ګورئ د شریعت خلاف قدم وانخلئ واعلموا پوه شئ ان الله غفور حلیم خدای پاک بخښونکی د ګناهو ده او حلیم د تحمل والا د زر عذاب خلکو ته نه ورکوي